سمینار دعوت او ارشاد امیر مولوي عبدالقیوم ذاکر صاحب لخوا وړاندې سو. نوموړي په پیل کې د حلال او حرامې روزۍ د اغیزو په اړه خبرې وکړلې او ویل چې انسان کوم خواړه او مال استعمالوي هغه یې پر ظاهر او باطن مستقیم اثر کوي. د ده په وینا که څوک حرام مال ترلاسه کړي او له هغه څخه خوراکي توکي یا د ژوند اړتیاوې برابرې کړي نو منفي پایلې به ولري، خو که نفقه حلاله وي اغیزې به یې هم مثبتې او برکتې وي. ښاغلي ذاکر د احادیثو مبارکو په رڼا کې څرګنده کړه چې احتکار کوونکی که له خپل مال څخه هر څومره صدقې هم ورکړي د الله تعالی په حضور کې نه قبلیږي. هغه همداراز د یو بل حدیث یادونه وکړه چې پکښې محتکر د الله جل جلاله په دربار کې ملعون انسان بلل سوی دی. نوموړي زیاته کړه چې په حدیث شریف کې راغلي هغه څوک چې احتکار کوي الله جل جلاله ورته په همدې دنیا کې دوه ډوله سزا ورکوي. لومړی د جزام په څیر جلدي ناروغي او دوهم مالي او ذهني فلسفې څو انسان د خپل ناوړه عمل پایله په سترګو وویني. ده وویله که څوک هغه توکي چې ژوندي موجودات ورته په ورځني ژوند کې جدي اړتیا لري تر 40 ورځو پورې ذخیره او بند وساتي او له امله یې په ټولنه کې کمښت او ګراني رامنځته سي د عمل احتکار بلل کیږي او پر خلکو ډېرې منفي اغیزې پرې باسي. هغه همدارنګه وویل چې حتی که څوک د لنډې مودې لپاره څه ذخیره کړي په دې نیت چې سبا به ګران سي او دا کړنه پر ټول منفي اغیزه ولري نو دا هم د احتکار په ډله کې شاملیږي او ګناه ګڼل کیږي. د سمینار په پای کې نوموړي له ګډونوالو وغوښتل چې له دغې سترې ګناه څخه ځانونه وساتئ او د ټولنې نور وګړو ته هم د احتکار د شرعي اخلاقو او د ټولنیز زیانونو په اړه پوهاوی ورکړي تر څو د اسلامي اصولو پر بنسټ د خلکو اقتصادي ژوند خوندي او عادلانه پاتې سي.